موږ خو صاحب مومن ایجنسۍ کې دغلته کور دی او دغلته پیدا چې همدلته شوی دی. شاعري هم د کومې زمانې نه شروع کړې ده؟ شاعري زه د صاحب د 1500 کال زه ومه چې هغه وخت مې شاعري شروع کړې وه. تا څه لیکلي؟ تا خو زما خیال دی چې اکثر د قصې لیکلي دي که نه؟ اکثر ما ډېرې قصې لیکلي دي او په صحیح قصې مې لیکلي، دروغ مروغ مې پکې نه دي لیکلي. نو لومبۍ د کومه قصه لیکلې وه عوض خان صاحب؟ لومړۍ قصه ما تاج محمد نامرو لیکلې وه. دا چا ویلې وه؟ بیا کومو سندرغاړو دغه قصه ویلې وه؟ دا اکثر د وطن ټولو سندرغاړو ویلې ده، ټولو. نو سید محمد ویلې ده، سید محمد سندرغاړی نه دی کابلی، هغه ویلې ده. نور وحید ګل ویلې ده، ډېر کسان ویلې ده، لږ نه ده ویلې. د قصو نه علاوه غزلونه، چاربیتې، نظمونه دا م ویلي؟ پوره کار م کړی، په نظمونو کې او بار څه کې م کړی دی. نو عوض خان صاحب خپل یو نظم راته ووایه، بیا به راته خپل یو غزل ووایې. لکه د خوږ لاس مې سینه پورې ساتلی وي تو، زما ښایسته وطنه نور دې په خدای سپارمه. زما ښایسته وطنه داسې مشران پیدا شو، ستا خرڅولو له دا نوي دلالان پیدا شو، خپلې وزرې پرې کوي داسې مرغان پیدا شو. څوک موږ بیمبران شو، څوک وطن کې مخبران پیدا شو، په تش لالچ باندې دوکه شو، ماشومان پیدا شو. اغیار ته وایي چې زه تا ته یې له دی سپارمه او زما ښایسته وطنه نور دې په خدای سپارمه. ما خدا وایي چې مړغونې په مالټه نه ورکوم، د چا محل باندې د دا خړه کوټه نه ورکوم، د زګه سړی چا په لرمه لپټه نه ورکوم، دا ستو سوکړک د بل په غوره پراټه نه ورکوم، په عربونو روپوستای و ټوټه نه ورکوم. د الله قهر ته د قام مشر ژوند دی سپارمه او زما ښایسته وطنه نور دې په خدای سپارمه. الله دې مل چې پښتانه دې حفاظت نه کوي، بې ننګه خلک دې په تا باندې غیرت نه کوي، د خپلې خاورې څخه چې مینه محبت نه کوي، رسول پاک په محشر کې شفاعت نه کوي، دوزخي کور د دوی د تمه د جنت نه کوي، په جهنم کې دا څلور واړه کندې سپارمه او زما ښایسته وطنه نور دې په خدای سپارمه. چې زمونږ داسې مشران دي ما ته څه ګناه ده، داسې مرتد مسلمانان دي ما ته څه ګناه ده، چټي راغلي پیران دي ما ته څه ګناه ده، ورپسې شوي انګریزان دي ما ته څه ګناه ده، ټولې خبرې خفګان دي ما ته څه ګناه ده. زه عوض خان د دغه جمع ځان بې ځای شمارمه، زما ښایسته وطنه نور په خدای سپارم.